السلام علیکم پښتو شو چینل ته په خیر راشه. درنو دوستانو نن مو یو مهم خبر ته پام راګرځو. پامپیو ویلي پر ایران باید د وسلو د پلور بندیز وغځول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي پر ایران د تهاجمي وسلو د پلورلو بندیز باید نور هم اوږد شي. د 2231 قطعنامې د یو بند پر اساس په 2014 کال کې د 50 کالونو لپاره ایران د تهاجمي وسلو له پیرلو څخه منع شوی دی. د قطعنامې د دغه بند موده د روان کال په اکتوبر میاشت کې پای ته رسیږي او له هغه وروسته ایران کولی شي له بهرنیو هیوادونو څخه وسلې وپیري. څو ورځې وړاندې ایران یو نظامي محوره په بریالیتوب وازمایله. دې کار د امریکا غوسه راپارولې ده او له ملګرو ملتونو یې غوښتي چې په دغه هیواد باندې د وسلو د نه پیرلو لګېدلی بندیز نور هم اوږد کړي. مایک پامپیو ایران په سیمه کې ترهګرۍ ته په لمن وهلو تورن کړی او ویلي دي چې ایران له ګڼ شمېر تروریستي ډلو ملاتړ کوي او په منځني ختیځ کې کړکېچ ته لمن وهي. دوستانو د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ.